مسلمان وروره، زموږ مسلمانې خورې، تل لپاره د الله یاد په خپل زړه کې ساته، ځکه د الله په یاد زړه ډاډمنیږي. ستا په زړه کې چې څومره غمونه دي، ستا په زړه کې چې څومره مصیبتونه دي، څومره کړاوونه دي، هغه د الله په یاد باندې ټول لرې کیږي. د الله په یاد باندې ستا زړه ډاډمنیږي، ځکه د الله ذکر په دې دنیا جنت دی. که څوک ورڅخه بې برخې شي نو په آخرت کې به هم ورڅخه بې برخې کیږي. د الله یاد، د الله ذکر په دنیا کې جنت دی. که څوک په دنیا کې د الله د یاد او د الله د ذکر نه بې برخې وي، هغه به په آخرت کې هم بې برخې وي. د الله یاد، د الله ذکر د هر بری په لور مستقیمه تګلاره ده. د الله په ذکر او یادولو سره زړونه خوښي او ډاډ مومي. نو ته هم مسلمانه وروره او مسلمانې خورې، د دې ترڅنګ چې نرمه وینا لرې، خپل پلار سره، خپلې کورنۍ سره، خپلې ټولنه کې د دې ترڅنګ د الله یاد ته او د الله ذکر ته په خپل زړه کې ځای ورکړه، تر څو د ستا زړه ډاډمن شي او هغه ربلونه، مصیبتونه، غمونه چې ستا په زړه کې دي، الله رب العزت هغه درنه ختم کړي. ځکه د حیرانتیا خبره دا نه ده چې ذکر کوونکي څنګه په ډاډ کې ژوند کوي. دا د حیرانتیا خبره نه ده، بلکې حیرانتیا دا ده چې د الله له یادولو څخه بې پروا خلک څنګه ژوند کوي. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ذکر کوونکي څنګه په ډاډ کې ژوند کوي، بلکې د حیرانتیا خبره دا ده چې له الله له یادولو څخه بې پروا خلک څنګه ژوند کوي. لکه الله رب العزت فرمایی: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. الله وایي دوی مړه دي، ژوندي نه دي، او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دویم ځل ژوندي کیږي او د الله په حضور کې به هغوی درول کیږي. نو زړونه د الله په یاد باندې ژوندي کړئ. هغه زړه چې د الله په یاد باندې ژوندی شي او تازه شي، هیڅکله هغه زړه بیا نه مري. نو ای هغه کسانو چې د شپې خوب نه درځي، له درده جاړئ او د مصیبتونو ښکار شوي یاست، راشئ د الله نوم یاد کړئ. هل تعلمو له سمیه، آیا ستا په علم کې کومه هستي د الله سیال نشته، بلکې د الله په یاد باندې د خپل زړه ډاډمن کړه. څومره چې الله یادوي هومره به دې زړه ته ډاډ رسیږي، ځکه چې د الله په ذکر کې د توکل ټولې معناوې پرتې دي. نو د الله په یاد باندې د خپل زړه تازه که. الله نږدې دی، الله ستا غږ اوري، ستا دعا قبلوي. نو یوازې د هغه په وړاندې د خشوع او خضوع وزرې وغړوه او د خپل پالونکي، خپل پروردګار لور ته متوجه شه. نو د دنیا او آخرت نیکمرغي به دې په برخه شي، لکه چې الله فرمایي: فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخره. په پای کې الله هغو ته د دنیا ثواب هم ورکه او تر هغه غوره ثواب په آخرت کې هم دوی ته په برخه که چې الله دوی جنت ته داخل که. نو مسلمانې خورې، مسلمانه وروره، ته د الله یاد ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. د دنیا یادونه د زړه نه وباسه، مصیبتونه د زړه نه وباسه، هغه خواهشات او لذات چې د دنیا دي چې تا دوږه کوي، تا د الله د یاد نه پرېږدي، تا غافله کوي، هغه هیر کړه. د خپل زړه ته ډاډ د الله یاد باندې ورکړه.